نه پس یو ځل بیا هرکلی وایو یقینا نن چې کومه ورځ او خصوصي ورځ چې موږ ورته وایو چې هغه د کوم زموږ د آرمي پبلک سکول کوم ماشومانو کوم شهداو د هغې په نوم باندې ده او خصوصي خپرونه کې ډېر ښه نظرونه راځي را سره او یقینا ډېر سترو خلکو پکې ډېر ښه نظر وساتلو او موږ کوشش کوو زموږ هڅه ده چې موږ هغه چې کوم زموږ اتلان زموږ چې کوم پوهه خلک چې کوم دي نو هغه هم په دې خبرو اترو کې موږ ځان سره شریک کړو د هغوی نظر هم واخلو یقینا موږ سره یو سماجي یقینا زه به ورته وایم چې خالد ایوب صاحب چې کوم یو د کاروان تنظیم چیرمین دی او هغه د سماج د فلاح و بهبود دپاره ډېرې هلې ځلې کوي او په دې د اے پی ایس واقعې نه پس چې هغوی د شهداو د ورثاو سره څنګه طریقې سره سپورټ او څنګه د هغوی سره منډې تړې او د هغه هلې ځلې کړي دي د هغوی هم به مهاللو خالد ایوب صاحب را سره په لاین باندې دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خالد صاحب په خیر راغلی درته وایو پروګرام کې. ډېره مننه یو جهان مننه. خالد صاحب موضوع مو راوړې ده موضوع یقینا تاسو ته پته وي چې نن 16 دسمبر دی او د چې کوم د اے پی ایس شهدا دي د هغې چې کوم شهداو د هغې ورځ مونږ مانځو تاسو به په دې څه نظر لرئ؟ یقینا دا ورځ ډېره درنه ورځ وه. دا د کال 2014 چې کوم سهار و دا سهار په میندو او د دې قوم په مشرانو او په بچو باندې یو ډېره درنه ورځ وه. دې ورځ قرباني ورکړه. کوم ظالمان یعنې دې یو داسې پیغام ورکړه چې دنیا ته دا وښودل چې دنیا دومره غورځېدلې ده چې هغه راپاسي او په وړو ګلونو باندې چې د هغې د نه مذهب سره تعلق وي نه د نظریې سره تعلق وي نه د فرقې سره تعلق وي او په هغې باندې چې کوم ګزار وشو نو هغه یقینا داسې دی چې د هغې مونږ هر قسمه یعنې مخالفت چې وکړو نو دا ډېر کم دی. دغه ورځې چې کوم ماشومانو قرباني ورکړه نو یقینا دا ډېره درنه ورځ وه خو دا په بل انګل سره دومره عظیمه ورځ راله چې د دنیا ډېرو غټو غټو سیاستدانانو د دنیا ډېرو غټو غټو مذهبي سکالرانو چې په دنیا او د هغې په نظام کې یا زموږ د پاکستاني چې کوم په هغې باندې د غیر ملکي دستر سو د هغې خلاف دومره حرکت چام نه وکړی لکه څومره چې د دې ماشومانو یو څاڅکي وینې کوم کردار ادا کړ نو هغه یقینا چې نن نه بلکې راتلونکي په سلونو کالو دپاره به هغه د تاریخ ایسئ. دویمه غټه خبره دا ده چې دې کې د هر سړي فرض موږ دې ماشومانو ته د خپلو بچو په نظر کتلي وو. کاروان تنظیم یو سوچ دی چې د هغې هېڅ قسمه فرقواریت سره د هغې هېڅ قسمه جماعتي سیاست سره هېڅ قسمه تعلق نشته د هغې یو پارلیماني جمهوري نظام سره هېڅ تعلق نشته. دا د واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا یعنی چې موږ وایو چې دا ټول خلک موږ په یو ټولنه کې یا په یو مځکه کې راوپیو هغه موږ یو قوم کو او د هغې نه چې کوم نتیجه راوځي هغې کې موږ دا شی ثابت کو چې موږ بغیر د څه فرقواریت نه بغیر د څه تفریق نه موږ ټول یو قوم یو او موږ یو قومي په هغه ورځ که تاسو خیال کړي نو صوبایي حکومت او مرکزي حکومت دا ویلي چې موږ د دې د کاونسلینګ دپاره به د امریکې او د یو ځای بل ځای نه به خلک راغواړو. الحمدلله کاروان تنظیم موږ سره پکې یو د فوج زموږ یو ملګری و چې هغې ته کیپټن ګلشیر ویلي کېږي هغه اوس کرنل قاسم په نوم باندې دی هغه او یو د هغې سره په الفا او چارلي ډرامه کې یو جینۍ وه چې هغې نوم خدای مانویل شو نو هغه جینۍ چې کوم دی هغې په دې کاونسلینګ کې پی ایچ ډي کړې ده په یونایټډ سټیټس کې وه موږ د هغه ځای نه راوغوښتله او تاسو یقین وکړئ چې زه د خلکو جذبې ته وګورم چې هغې په درېیمه ورځ باندې هغه په پاکستان کې موجود او دا یو داسې ورځ وه چې موږ په څلورمه ورځ باندې فیملیز ته چا ګوتې نه شو وروړلی یعنې په پاکستان کې داسې یو کس نو چې هغه یو فیملي ته ورغلی وي او دې باندې سوال اوچت کړی وي. الحمدلله موږ په هغه شپه باندې 15 اتیا کورنۍ ما راغونډې کړې
او زمونږ د کاروان تنظیم ملګري ورسره یو ځای شو. تاسو یقین وکړئ هغوی هلته وجړل، هغوی خپل فریاد وکړو، هر څه یې وکړل، او چې کله هغوی ماسخوتن 11 بجې د دې ځای نه رخصتېدل، نو تاسو یقین وکړئ چې د هغه میندو او د هغې مشرانو په مخ باندې چې کومه خوشحالي وه، خوشحالي د دې مطلب بدلون راغو، ټولو یو بل سره خپل غم درد شیر کړ. مطلب بدلون راغو، هغوی کاونسلینګ وشو، مطلب هغوی د یو صدمې ښکار هم کېدی شول. الله دې نه کړي، خو یقینا هغه صدمې نه چې کوم دی نو هغه د هغوی کاونسلینګ په ذریعې سره د هغوی مطلب هغوی کې بدلون راوستو، د هغوی په مزاج کې بدلون. زما پکې یو کلاس فیلو د هغه 2 بچي وفات شي، زمونږ یو بریګیډیر صاحب و د هغوی کور والا سوځېدلی و، تقریبا زما په خیال چې 1.5 فوټ د هغې ټول وجود پاتې شو، او هغه ټول څیزونه موږ په خپلو سترګو کتلي دي. الله دې دشمن ته هم دا نه ښیي. خو تاسو یقین وکړئ چې هغه بریګیډیر صاحب او زموږ یو 2-3 نور ملګري وو، د تورنزو ملګري زما کلاس فیلو طارق صاحب نوم یې و، تاسو دا یقین چې هغوی وتل که نه، هغوی دا خیال و چې یاره که چېرې تاسو موږ نن نه وی راغوښتې نو یقینا موږ خودکشۍ ته تیار وو، لکه زموږ د خپل ځان نه نفرت راغلی. زه په هغې بیا ډېر زیات خوشحاله شوم، او دا مې ویلې چې یاره موږ دا 3 ورځې هم چې پکار چې موږ د دې نه مخکې دا په 2 ورځ باندې موږ دا کار کړی وی. 3 ورځ خو بهرحال 3 یا 4 خو الحمدلله موږ ته خدای پاک هغه توفیق راکړو، هغه کار خدای پاک زموږ نه واخیستلو. دا یقینا مسافر یو ډېر لوی غټ اچیومنټ او یو ډېر لوی غټ کار و چې د دې سیس ته د چا اړو پاملرنه ونه. ګوره د دې خو دا د ستاینې وړ خبره ده چې یو پښتون راوچتېږي، د بل پښتون په غم باندې په اور باندې اوبه تویي یخوي، هغه د ځان سره خوشحاله کوي. نو د دې نړۍ مننه کوم د کاروان د دغه تنظیم چې دوی دومره غټه هڅه کړې ده چې د هغه غم یې راغستی په ځان باندې بالکل اړولی ده، ورسره ځان یې غمجن کړی، خو د هغو ته یې هغه غم یو څه ناڅه په خوشحالۍ بدل کړی ده. خالد ایوب صاحب یو بله پوښتنه لرمه چې مطلب د واقعې نه پس که دا معامله لږه شانتې مطلب دا خو چېرته هم دا معامله نه سړېږي تر چې اوسه پورې 2 کاله پورې یاده د ټول ولس ته، او موږ سره څوک شریکېږو یقینا هغه خپل درد او خپل غم ګڼي. دا ماشومان صرف د هغوی نه خپل ماشومان ګڼي یقینا. خو هغه وخت کې یو لمحه داسې راغه چې مطلب تاسو خو د هغوی مطلب کاونسلینګ وکړو، خو بیا پس د هغې نه څه مطلب خلکو پکې خپل سیاست دغه کولو، د والدین پکې دغه انکول او داسې هغې په نظر به تاسو څنګه کنټرول کړي دي؟ دا څه چې د اخرنۍ نقطه باندې پوه نه شوم چې ما وی چې دا چې کوم والدین و دا بیا په خلکو په خپلو بیلو بیلو ټولنو کې دغه انکولو کوشش وکړو، دوی مخې ته کولو کوشش وکړو د خپل سیاست دپاره، د خپل دغه دپاره استعمالولو دپاره، نو هغه څنګه طریقه وه قربان؟ داسې دا تا ډېره ښکلې سوال وکړو. ما تقریبا دا خلک سره زه لاړم تر 9 میاشتو پورې ما د دې کاونسلینګ کړی دی، او زما په خیال چې په دې 9 میاشتو کې به ما د 33 نه زیات پروګرامونه دې دپاره کړي. موږ دې کې د چا نه پیسه نه ده اخیستې، نه د غیر ملکیانو نه اخیستې، نه خپل چې زما خپل کاروبار دی، د کاروبار هغه زما د ګټې پیسه مې راغشتې ده او په دې بچو ما خرڅ کړې ده. یعنې زه دا فخر سره وایم چې ما د خپل قوم په بچو بله ګټه خبره دا وه چې دې کې یو 2-3 کسان راپاڅېدل، نور خو دا ټول فیملیز ماشاءالله خو ټولو ته تکلیف رسېدلی و، خو لکه دې کې 2-3 هغوی دې سیز له سیاسي هوا ورکړه، او تاسو یقین وکړئ چې هغوی زموږ حیثیت هم بیا پیکه کړ. ولې چې موږ زما ډېرو ملګرو ما ته دا وویلې چې یاره دا شی سیاست طرف ته واوړېدو بس اوس دې شاته شه، نو زه بیا مجبورن د هغوی نه شاته شوم، حالانکې زما همدردۍ اوس هم د هغوی سره دي. خو ما دې ته وویلې چې تاسو چې سیاست کوئ نو د دې ماشومانو یا شهیدانو په سر باندې سیاست ذاتي ګوره سیاست عبادت دی، خو سیاست چې کله د ذات دپاره استعمال شي، د یو جماعت دپاره استعمال شي، هغه د نفرت باعث جوړ شي، هغه د کرکې باعث جوړ شي. خو دا چېرې ته د اجتماع د دې سیاست څه پکارو؟ دې باندې یو غټ سیاست دا پکارو چې زمونږ په دې خطه کې کوم خلک چې ګوتې وایي چې هغوی ته سټریټ اوی دا ویلی شي چې وایي زمونږ بچو باندې به نور لاس نه اوچتوئ، موږ به کلار پرېږدی. تاسو که موږ سره ښېګړه کوئ دا ښېګړه به هم ځان سره سنبال کړئ، تاسو که موږ له څه پیسې راکوئ او که څه خیرات را باندې خیرات به هم ځان سره سنبال کړئ. ولې چې پاکستاني قوم د هېڅ قسمه خیرات توقع د چا نه هم نه لري. موږ په خپله ښه مالداره ملک یو، موږ سره هر څه ډېر دي. موږ چې غریبانان شوي نو موږ د دې بېغیرتو او د دې غلطو حکمرانانو او د دې غلطو خلکو د لاسه، د مفاد پرستو د لاسه چا چې
دا ملک چې کوم دی لګیا دی روزانه په حساب سره خرڅوي د منټونو په حساب سره خرڅوي دا قرضیم چې غشتي دي د دې ملک باندې دا اوس پورې چې بولي دا دې غشتي دي او که دا غیر ملکیان زموږ په دې خاوره کې راغلي دي که هغه د حکومتونو په شکل کې راغلي دي او که هغه د ترهګرۍ په شکل کې راغلي دي دا د دې خلکو د ذاتي مفاداتو او د ملک د خرڅولو په باعث باندې دا شی دلته راغلی دی. خالد صاحب دا راته ووایي چې مطلب کمې وعدې هغه ټایم حکومت وکړي چې بهی مونږ به د دې مخنیوی به خو پهله سر کې کوو خو د دې به مونږ دا به هم جانکاري کوو چې دا څنګه وشو ولې وشو نو هغې نه دا والدین چې کوم ولې تاسو هغه فیملی سره اټیچ یې ټول فیملی سره نو تاسو څه وایئ چې هغوی دې نه مطمئن شو بیا که نه یاره جي ګوره زه یو خبره کوم مونږ چې د بل مذهب خلک نه یو مونږ مسلمانان یو جی زمونږ ته الله تعالی په دې قرآن کې یو ټکي ښیي وي انا لله و انا الیه راجعون جی او په دویمه خبر دا چې کل نفس ذائقة الموت یعنی هر سړی به د مرګ ذایقه څکي او چې کوم سړی مړ شي نو هغه یا وفات شي یا شهید شي نو هغه الله نه راغلی او الله ته واپس راشي دا د انا لله و انا الیه راجعون مفهوم دی او مفهوم دی. اوس خبره دا ده چې دا واقعیت چې شوي ده نو د دې کلیر کټ دې کې چې کوم خلک غیر ملکي اثرانداز دي هغه ګوتې پکې وایي لکه د را خلک دي پکې د موساد خلک دي پکې د سی ای ای خلک دي پکې دا خلک په دې کې ګوتې وایي چې را دي هر قسمه الزام چې کوم دی دا پونګه راوړو د دې په خپل فوج باندې راوړو خو زه تاسو یو خبره دا کومه چې دا کې هیڅ قسمه قباحت نشته او نه خبره امیزش پکې شته دا سټریټ اوی چې کوم زموږ د دې ملک او د خطې دشمنان دي دا هغې کړي دي دا غیر ملکي ایجنټان دي هغې راغلي دي هغې دا کار کړی دی اوس د هغې په واقعه کې موږ له دا نه دي پکار چې موږ په خپل ملک په حکمرانانو باندې ګند ور واچو بلکې لیپس شوي دی لیپس غلطي به د فوج نه هم شوي غلطي به د پولیس نه هم شوي د حکومت نه هم شي دا څه به شوي خو هغې ته غفلت وایي هغه غفلت بیل شی دی خو څوک هم داسې نشي کولی چې په خپلو بچو باندې په خپله ورشي دا دشمن دی دا راځي مونږ باندې ګزارم کوي او بیا زمونږ کې تفریق هم پیدا کوي مونږ له دا پکار دی چې یاره مونږ د دې تفریق او د دې دشمن چې کوم دی دی چې په کومه دریچو راځي چې هغه دریچې او هغه سوري مونږ بندې کړو لګیا دی په دې کې ګوره د فوج ضرب عزت چې کوم دی هغه یو ډېر لوی کردار ادا د دې په شکل کې راغو بیا د دې نه پس تاسو ګوره چې هر سړي ته به د بتې خبره راتلله هر سړی به اغوا کېدو د چا عزت نو چاته دا پته نه وه چې د کاروبار نه څنګه که دا ضرب ادب نه وي شوې او دا فوج په خپله نه وي کړې نو زه تاسو یقین دا وایم چې د دې خیبر پښتونخوا نه به او د دې بلوچستان بیلټ ته به دا ټول خلک اوس چې کوم دی دا به یا به پنجاب ته تللی او یا به دوبۍ قطر او د مختلفو ملکونو ته به تلله خالد ایوب دا ملک بیا ستا ملک نه خالد ایوب صاحب ډېره مننه خو اخري یو بل چې یقینا افغان ټي وي هم دغه هڅه کړې وه کاروان تنظیم په شریکه باندې دغه هڅه کړې وه چې مونږ ډومبی اختر هغوی سره مونږ مانځلی او پوره ټول فیملیز وو اختر مونږ هغوی سره مانځلی وو هغه لیک راته را شریک کوي قربان چې ډومبی اختر او کاروان تنظیم او افغان ټي په شریکه باندې یو هڅه کړې وه او دا ټول فیملیز په یو ځای راغونډ کړي وو اختر هم مانځلی وو د هغې را سره لیک شریک کوي قربان بلکل جی دا خو یقینا دی چې د افغان ټي وي او زمونږ نور هم ډېر داسې چینلې وي چې د هغې یو ډېر اهم رول و خو زه به خصوصا د افغان ټي وي دا یو خبره وستایم چې هغوی یو فکر ولرلو زمونږ سره یو سوچ یو کو هغه دا چې موږ دا وویلې چې اختر راغی او یقین په خدای وکړئ چې زما یعنی 80% ملګرو موږ ته دا وویلې چې د اختر موږ نه منو نو ما هغې ته یو خبر وکړه چې نه اختر به موږ منظور ځکه چې دا خو د الله حکم دی او د هغه د نبي طریقه ده خو طریقه دا ده چې په دې کې به موږ د خپله خوشحالي چې کوم دی دا به د غمځپلو کورنو سره چې کوم دی شریکه کوو او په هغې کې بیا افغان ټي وي یو پروګرام ارینج کو او موږ ونه دا ټول خلک بیا راغونډ کړل او کېناستېدو او د هغې ته موږ دا احساس ورکړو چې یاره ستاسو د غم د شریک کېدو نه بغیر موږ خپل اختر ته اختر بالکل نشو ویلی او هغې کې هغه فیملیز چې کوم دي تاسو یقین وکړئ ما سره خو اوس هم رابطه کې دي څوک د خپلې مینې او د دعاګانو هغه پیغامات چې ما ته رالیږي نو په خدای یقین وکړه زه بلکې ما ته داسې محسوسېږي چې دا زما خپل بچي دي او زما یو کور دی تاسو یقین وکړئ چې دا یوازې ما ته نه چې دغه کوم یو نیم سل کورنۍ دي دغه یو نیم سل کورنۍ نن سبا خپلو کې
ماینس که دا لږ ډېر سیاست چې موږ لرې کړو نو دا تقریبا ټول خپلو کې یو دي او د دې خپلو منځ کې یو سوچ دی یو مینه ده یو جذبه ده الله دې دې له درجات ورکړي الله دې دې له صبر ورکړي او الله دې د دې د دې واقعي نه پس په دې ملک چې کوم دی د داسې نمونه بدقسمتۍ نه په امن کې وساتي چې په هغې کې به ګلونه قرباني کېږي نو دا خبره چې کوم دی دا یقینا دا یوې ادارې ته هم او نه یو فرد ته چې کوم دی دا قبوله ده چېرې زمونږ ماشومانو ګلونه دې شهیدان کېږي دا خو د ځوانانو کار دی د مشرانو کار دی چې مشران به ځان قربان کوي او بچي به بچ کوي دلته کیسه لږه بدله وشوه خو بهرحال الله دې ټولو ته صبر ورکړي یو جهان مننه خالد صاحب دا کوم چې په دې ورځ باندې تاسو د دې یادګیرنه وکړه نو دا دې باندې دې الله تاسو ته هم د دې اجر درکړي ډېر مننه یو جهان مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه خالد ایوب صاحب یقینا تاسو به خبرې اورېدلې خو دا به تا ته پته نه وي چې دا څیزونه مونږ پټ ساتلي وو دا څیزونه مطلب مونږ وختي خبره وکړه چېرې مونږ نه غواړو چېرې د هغوی زخمونه تازه کړو خو د ما ځکه ما هغه الفاظ داسې نه شو په طریقې سره ویلی چېرې مونږ څه کړي دي یا څه نه دي کړي ما یې چې خالد صاحب خپله وایي چې یو ځای خالد صاحب سره کېناستو خالد صاحب نه مننه کوم په مونږ کې د خدای همداسې پښتانه پیدا کړي چې د هغو په زخمونو باندې یو څه ناڅه ملهم پټۍ لګولې ده ګوره لکه ډېر خلک به وایي چېرې اختر یې مله ګډوډ سمه ده نه اختر ګډوډ نشي ګوره کومه خبره وکړه زمونږ د پښتنو په کلتور کې د یو شی شته نانشا تا ته به پته نه د چا چې مړی وشه کله هم په کور ګاونډ کې دا اوس خلک بې نه کوي ځکه چې هغه دا نوي ځوانان وایي چې دا د اختر په ورځ دا مړی ورته مه بیا مخکې کوئ یا مثلا بیا یې غم مه تازه کوئ دا ورځي هغو سره په ټغر کښېني هغه غم ورسره د اختر په ورځ هم لمانځي خو هغه په داسې شکل کې چې هغه یې ورته تازه کوي نه هغه وایي چې موږ در سره په غم کې شریک یو د تاسو دغه اختر ده خدای دې نه کړي په غم کوئ نه موږ هم در سره خوشحالي لمانځو د خوشحالۍ دپاره نو دی هغه خپل کوم فرایض چې دی هغه ادا کړي تاسو نه مننه کوم چې دومره غټه هڅه مو کړې السلام علیکم وعلیکم السلام څوک د کوم ځای نه زه ښکلا خبرې کوم انګل پورې نه ښه ښکلا څنګه یې ښه یې جوړه یې صحت مو ښه ده لالا تم سلام عدنان شاه تم سلام ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ او آباده اوسئ ښکلا ته دا راته ووایه نن نه 2 کاله مخکې زمونږ 1.5 سل کورنیو نه خپل بچان جدا شول او دغه د هیڅ نه نه خبر هغه ماشومان او هغه شهیدان شو نو ته څه وایې چې موږ دغسې بدې پیښې څومره خفه کوي او باید چې موږ څه وکړو دغه زموږ مشران او موږ خپله دا ولس څه وکړو چې د داسو بدو پیښو نه ځان وساتو او خپل بچان وساتو تیرا خو لالا مونږ هم د چا بچي وو هر انسان ته مور پلار دغ درد پته لګي چې په بچو څانه خفه کېږي صحیح نو زما هغه ټول مور پلار سره انتهایي ډېره همدردي ده بلکې تاسو یقین ساتئ 2014 کې دا واقع شوې ده او زما اني هره شپه 2 رکعات نفل کوي او دا واره یادوي تر بېګا شپې پورې دا صرف زمونږ د هغې نه د ټول ملک بچي بلکل دا د ټول ملک بچي او داسې چې زمونږ دا بچان خدای مکه زمونږ نه جدا کېږي مونږ پې خوارېږو بیا د دې تر څنګ نه زمونږ وطن پې خوارېږي ځکه چې هغه به زمونږ لپاره هر یو مور پلار له چې دی بچي هغه دولت یا بل څه نه بلکې بچي د مور پلار سرمایه وي صحیح همداسې او دی چې کم ایج کې 9 10 والا یا 8 والا ماشومان دا کامیابه ماشومان دي بلکل همداسې ده او هغه د دې نه هم زموږ ملک چې دي که نه هر اداره کرپټ ده هر اداره دا زم وایم چې موږ امن غواړو تاسو وایئ موږ امن غواړو بهر خلک هم وایي امن غواړو ګاډي شاته مو ګورئ نو موږ امن غواړو خو سوچ دا دی چې موږ امن له څه کوو صحیح یوالی پکار ده د امن دپاره دغه ولس پکار ده زموږ مشران پکار دي چې موږ ته یو داسې موضوع د مینې د محبت د یووالي د امن راوړي چې هغه باندې موږ ټول راکینو په هغې باندې موږ خیال زموږ سیاسي خلک خپل ذهن نه بدلوي موږ عوام کم خلک راولو څوک راولو هماغه هر څه بیا راځي هماغه پارټیانې دي هماغه سیاسي خلک دي واپس راځي
نو لکه موږ هم یو هغوی هم یو ښه سوچ پکار دی چې یاره موږ عوامو له داسې څه وکړو لکه چې کومه پورې موږ غواړو تاسو به وایئ چې موږ امان غواړو موږ وایو موږ امان غواړو خو لکه سوچ دا دی چې امن له موږ څه کوو بس خدای دې وکړي خلا بچی ډېرې ښې خبرې دې وکړې نړۍ مننه کوم خدای دې موږ ته داسې مشران راولي چې موږ ته امن راولي او موږ کې دې خدای پاک دا صلاحیت پیدا کړي په دې ولس کې چې موږ د امن طرف ته اول د خپل کور نه امن شروع کړو په ټول وطن کې د امن کوشش وکړو امن راولو په هر دیوال باندې ولیکو چې موږ کتابچه غواړو او امن غواړو او باقي هغوی سره زموږ هم همدردي ده بلکې هغه زموږ رونه خویندې زموږ ماشومانو دا څه خبره لکه دا خو هر نن خو دا واقع شوې ده نو موږ ځکه خو لکه دا غم چې دی دا د هرې شپې دی او د هر سهار دی بلکل همداسې ده ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې آباده اوسې د ټلیفون کولو د یو نړۍ مننه کوم السلام علیکم وعلیکم سلام ډېره مننه ښکلا بچیه ښې خبرې دې وکړې او خدای دې وکړي چې زموږ ټول همداسې دغه پښتون ولس په همدې سوچ وکړي همداسې خوږ نظر د مینې محبت نظر ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام قربان دې شم په خیر مهرباني روح الامین خبرې کوم د 400 اتمانزو نه روح الامین خبرې کوي د 400 اتمانزو نه څنګه یې وروره ښې الحمدلله ښه ښکلی ټیم تېرېږي تاسو ښه یې مننه خوشحاله اوسې عزتمند چې قربان څه موضوع نه خبرې قربان چې موضوع باندې کومه موضوع باندې مونږ خبرې کوو جی د APS خبره تاسو کوله قربان او هغې سره مونږ ټول ډېر زیاته غمزده یو ډېر زیات ورسره خفه یو او هغه غم زمونږ نه کله هم نه هېرېږي صحیح دی بیا خوا کې ستاسو 400 کې هم واقع شوې وه د باچا خان یونیورسټۍ کې چې کومه واقع شوې وه بالکل هغې کې زمونږ ټول رونه او چې کوم پکې شهیدان شوي دي الله دې هغوی له جنت الفردوس ورکړي او دا زموږ د ټول قوم بلکې د پښتون غم دی او د ټول پاکستان غم دی ډېره مننه روح الامین بھائی په الله ګران چې خوشحاله اوسې نظر راغلو را سره لنډ و ښکلی و ډېر ښه په جوړ همدغه کولی شو عدنان شاه ګوره مونږه چې وایو چې مونږ پښتون قوم یو یوه وینه یو وجود د یو نیکه اولاد یو بیا همدغه کولی شو چې د یو بل سره همدردي پکار ده مخلص زړه کې صفایي پکار ده د یو بل دپاره د یو بل په غم باندې وجاړو په خوشحالۍ خوشحاله شو دغه مونږ کولی شو بیا د دې تر څنګ نه چې دا خو به مونږ کوو دا خو په مونږ فرض ده دا لازمي ده چې دا باید مونږ وکړو که هغه غریب وي او که خان وي دې ته ونه ګورو صرف همدې ته وګورو چې مونږ یو شی یو یو نسل یو یو وجود یو فرق ونه کړو د دې تر څنګ نه بیا مونږ ته دا پکار ده چې مونږ چاته چې ووټ ورکړی کوم کس چې مونږ ودرولی ده د هغه نه مونږ په ټوله مجموع باندې راټول شو د هغه نه پوښتنه وکړو ته زما ما خو تا ته حق درک تا ما ته څه راوړه د ټولو نه مخکې درنه د ژوند هغه کوم ضرورتونه چې دي بجلی ده ګیس ده مثلا روډ ده صفایي ده دا شیان غواړم بیا د دې نه وروستو زه تا نه امن غواړم ته به ځې په دې سملۍ کې به زما آواز اوچتې ولې ته مې مشر یې زه خو نشم تللی که نه په هغه به زور اچوې که هغه انې بانې کولې چېرته ورته وایې چې ته نن نه بعد زما مشر نه ته زما غم چې نشي کولی خو زما مشر نه ته زما په درد نه دردېږي ته او که داسې هغه به غوښتنه کوي دلته زه بعضې شیانو ته ګورم چې هغه وعدې کوي په وعدو کار نه کیږي صرف دا به کوي چې ډایرکټ بایکاټ خبره به وي چې زه نور تا سره په لاره نه ځم که زما د ولس غوښتنې مني صحیح ده مرکزي حکومت ته به دا وایي چې که ته زما د ولس غوښتنې مني هغه یې د ما نه غواړي خو زه تا سره په دې حکومت کې شامل یم در سره ځم او که یې نه منې زه نه یم شامل دا اسانه ده السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام د ټي وي आवाज ضرور بند کا د आवाज مو ته ګډوډ راغی ټي وي سره نږدې و ټي وي आवाज چې کله نږدې کېږي نو بیا ډېر زیات مسله کوي او بیا आवाज موږ هم نه ورځي او د आवाज هم لیټ راځي بیا په خبره نه پوهېږو ورته روز ستړي شو ورته وایي بس خیر ده دا خو کله کله داسې کېږي که نه هغه موبایل وي بس خیر الله دې پکې خیر واچوي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام پیر محمد خبرې کوم د پېښور نه پیر محمد خبرې کوي د پېښور نه
زه دا تاسو چې کوم د فرمایش هغه باره کې د سکول فرمایش هغه ده سمه موضوع ده موضوع روانه ده. د په باره کې موږ ډېر خپله پریشانه وو هغه ورځې کې پوه شولې بس جی 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 موږ خپله دې ځای کې نږدې وو هغه ټایم واقعه شوې وه که نه ښه جي ښه جي نو الله دې پوه شولې ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي. آمین آمین. والدین ته دې صبر نصیب کړي. انشاءالله موږ خپل وطن بچي وو پوه شوې موږ خپل وطن چې کوم دی یو قسم وزر وو. بالکل همداسې همداسې ډېره مننه. ټولو ته انشاءالله دعاګانې کوو پوه شولې او موږ فخر کوو. کور مو ودان. قربان دې شمه او ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ټول ښه دي مهرباني. ډېره فخر کوو چې زمونږ دښمن دومره کمزوری دی چې هغه زمونږ ماشومان نشانه بناوي او ماشومان چې کوم دي نو هغوی قرباني ورکړه نورو ماشومان دپاره د نور کورس دپاره لګیا یو که نه قرباني مو همدا ده چې مونږ سکول بند نه کړه نور مو خلاص. سلام علیکم. هلو سلام علیکم. د ده په ټلیفون کې چې څوک را سره په لاین کې وو غالبا نیټورک کې بس دا خو هوایي لارې دي که نه هوایي لارې دي کله وي او کله نه وي دا بالکل کله وي او کله نه وي کله وي او هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خشته سړی څنګه چل دی صحت دې څنګه دی؟ قربان دې شم خشته سړي خو در سره دوه ناست دي اوس دوه دوه به وی بیا الله دې وبخه. مسافر خان هم ښه دی اب هم در سره یې نن که نه مسافر خان او ښه یم ګورې مې نه لکه چې مې نه مې وینې که څنګه چل ده ټي وي نه لري نه جي زه دلته بل چرته یم زه علاقه کې نه یم بهر راوتی یم. ښه قربان زما دواړو ته سپیشل دوا سلام دی. مننه. پروګرام دی څه ټاپک هم پکې ایښی دی؟ ټاپک خو ګوره نن نوشیروان یې که نه نوشیروان یم که نه؟ ښه نوشیروان کلندره هر کله راشي په مونږ ګرانه داسې دا چې نن 2 کاله مخکې مثلا زمونږ په دغلته پېښور کې 42 ماشومان شهیدان شو په آرمي پبلک 142 په آرمي پبلک سکول کې د هغې ورځ ده نن په موږ باندې زور ده د دې ماشومانو سره د دې پښتون ولس سره زیاتې وشو زموږ ماشومان یې په نښه کړه زموږ هغه اساسه یې چې ده د هغې ملا یې ماته کړه او د آینده دپاره یې زموږ نه ګلان او زموږ نه انجینر ډاکټر واغسته نو دغه مو ورځ ده او دغه ورځ دې بیا خدای داسې ورځ یې نه راولي او ته څه وایې راته زړګی چې د دې مخنیوی به موږ څنګه کوو او څنګه کولی شو چې موږ د آینده دپاره د خپل ماشومان د موږ د مشران دا زموږ ماشومان وساتي. بس دا ټولې مسلې خو د الله له طرف نه دي که نه بر نه چې کومې فیصلې اسمان کې وشي هغه کېږي که نه خو لکه دا چې چا کړی دی دی ظلم کړی دی او پته نه لګي موږ ته خپل دښمن نه دی معلوم چې ګیر چاپېره وګورو چې دا کم خلک دي چې داسې پروګرامونه کوي لکه هغه آرمي پبلک سکول کې چې کم پروګرام شوی هغه خبره مو کړه جی او ورڅک روډ باندې نو لکه هغې ته کتل پکار دي ګوره څومره ماشومان په هغې کې شهیدان شو څومره زخمیان شو ولې وجه څه ده صحیح دا آرمي والا کم خلک چې دي لکه د دې نوم نوشیروان بھائی بیلنس ختم شو یا خو لاینونو کې مسله ته چرته لري. هلو شور دی چې څوک کوم دی یا کال مې لو شوی د هغې ته پته نه لګي بعضې سړی ټرای کوي که نه نو هغه ستړی شي نو هغه هم داسې لګوي ټرای کوي نور خیال ما خو بل ورته بس هغه زما خیال دی پته ورته نه لګېدلی چې څوک هم وروره کال دی خو لګېدلی خو زه د چا خبره بیا کوشش وکړه کېدای شي انشاءالله کوشش وکړه جوړ کړه چې خبرې اترې دې را سره غږ دې را سره شریک شي نظر دې راواخلو شي نظر دې راواخلو او زموږ ته انشاء زموږ نظر په خپل ځای زموږ یو نظر یي 2 نظره یي که نه ما ورته وایو بیا د لیدونکو نظر موږ ته ډېر ضروري په دې کې یو داسې څه راشي چې ډېر نظرونه یو شي د هغه نه څه فایده هم اوچته شي هغه مثلا زما یو قسم نظر ده د یو ورور بل قسم نظر ده ټول نظر ښکلی خو چې رایوځي ته کې د هغه نه موږ فایده واخلو څه زده کړه ترې وکړي زموږ دا ولس زموږ دا ځوانان نو ډېر نظرونه موږ ته پکار وي چې باید موږ سره دوی ګډون وکړي مرسته را سره وکړي په همدې کې د دغه پښتون ولس نه همدی دي دغه پښتون ولس به د دغه پښتون ولس
غم خوشحالۍ کې ګډون کوي نو دغه هم د ګډون ټیم ده چې دی موږ سره ګډون وکړي او د دوی اواز دی یو کس موږ 3 کسان یو خو موږ دنیا ګوري ویني مو د هغو په زړه کې هم دغه احساس راځي چې یاره باید چې موږ د یو بل سره مدد وکړو د یو بل سره کینو اوچت شو په درد یې ودرېږو نور څه نه په درد یې ودرېږو په خوشحالۍ خوشحاله شو بالکل بالکل نو دغه عرض یي که نه مونږ خو لکه باید دا چې مونږ ډېر زیات د چا خبره یو سړی په غمونو کې نښتی دی خپلو مسایلو کې نښتی خو دا په دې وخت کې د بل سره دردېدل د بل په درد کې شاملېدل په خوشحالۍ کې خوشحالېدل دا ډېره لویه خبره ده دا داسې ده زمونږ په کلتور کې دا شته چې واده ته نه ځو که موږ غواړي ملاړ نه شو او خدای مکه چې چېرته مړی وشه نو بیا که موږ غواړي نه هم ځان حاضروو ماغزي ته ځان رسوو دا په موږ کې ډېر ښه خویونه دي ډېر شته داسې بد رواج یا مثلا موږ دا به نه کلتور کې نشته زموږ بد رواجونه به وي بد هغه په کلتور کې نه حسابل کېږي ځکه هغه زموږ د کلتور حصه نه ده دا هم زموږ د کلتور حصه ده چې په غم خوشحالۍ کې موږ ډېر په ورین تندي باندې ګډون کوو بیا که واده ته لاړ نه شو یعنی خوشحالۍ ته نو په غم کې لازمي کوشش کوو هغه خپل خپلوان سره ګډون کوو نه پرېږدو داسې یوازې نه پرېږدو ځکه چې بیا د ځان غم هم را سره وي که د چا غم ته ورنغلي بیا دې څوک غم ته نه راځي که خوشحالي ته یې ورنغلي خوشحالي ته دې نه راځي ته به پیسې لري دولت به لري دا هر څه به لري خو په دې باندې ته مړي نشي ښخولی مړي په ژوندو باندې ښخېږي او وایي چې مړی په جړا ښه ښکاري او واده چې دا هغه په خندا او په خوشحالۍ باندې ښه ښکارېږي نو هغه مړي کې چې مونږ ګډون وکړو نو هغه مړی خو مړی خو هغه ته دعا وکړو هغه دیره ښایسته وي هغه جنازه یې غټه وي بیا په هغې کې مونږ هر کس ته ست کوو چې نن به ته ما سره ځي ځکه چې هغه د مړي په کور باندې هغه بوج زمونږ نه برداشت کېږي چې هلته هغه ډېر ګڼ میلمانه د لرې ځي نه راغلي نو بیا زمونږ دغه ورونه راوچتېږي دغه ځوانان دغه سپین ګیري 5 کسان بوځي ګوره دا څومره غټه خبره ده دا په چا کې نشته دا په چا کې نشته دا په مونږ کې شته نو هغه نه بیا هغه کور ته 3 ورځې د بل ځای نه ډوډۍ را پخېږي چې راځي ورته کوشش کوي خلک دا څه کوي نو دا زمونږ ډېر ښایسته یو رواج ده ستاسو ګوره نه به زما ذهن تللی نه به ستا تللی او نه به دلته کتونکي چې د هغوی ذهن به دې څیز ته نه تللی او چې کومه خبره خالد صاحب څه نو خبرې کولې هغې یو خبره وکړه چې بهی مونږ د هغوی کونسلینګ وکړو هغوی خو هغوی وایي چې خودکشۍ ته بالکل نو هغه چې کوم مطلب هغوی رايوځای که هغوی کینو هغوی مطلب د دې هم پوهه خلک دي څنګه چې هغه ویل چې دا هغه شازي ځینې و زما خیال دی په الفا براوچارلي کې نو هغه هلته پی ایچ ډي کړی و په دې په کونسلینګ کې وغیره نو هغه یې راغوښتې و هغه یې په دې کې لوبه کې شامل شو د هغوی ذهن یې بدل کړی و که نه مونږ هم داسې کوو که نه چې لکه مونږ خو مونږ اول په ټاپک کې چېړلی چې هغه مونږ زلمي هغه پلار یا مور یا داسې څوک وفات شي نو مونږ زلمي هلکان یو دغه ته کښي نو هغه یو بېله لانجه جوړه شي که نه هغه د ژوند سره د نشې او هغې لانجه جوړه شي هغه ډېر کم خو لکه راځي بالکل راځي د دې څیز جوړېږي وجه جوړېږي بالکل همداسې جوړېږي خو په کار دا ده چې د ټولو نه مخکې والدین ته دا فرض جوړېږي د مرګ نه مخکې مرګ خو پته نه لګېږي خدای دې هر چاته ژوند ورکړي نو هغو ته دا فرض بچی چا سره ګرځي نشه کوي د اصلي شوکین ده د جومات شوکین ده د وجرې شوکین ده د رباب شوکین ده هغه دې وګوري د هغه فیصله دې بیا دې وکړي د هغو خلکو نه دې مني کړي چې څوک د اصلي سره شوک لري او څوک د نشو سره شوک لري نو د دغه ملګري وي بیا په هغه غم کې به هغه ته نشه ورکوي چې د پلار غم پرې ویر شي د پلار غم خو دې ویر شه پلار خو لاړ دې وبخي د تا په ژوندي نه یې مړ کړي دې یارانو ګوره بیا ادبي ډېره مه کوه مونږ یو ټکی کوو په دې پښتنو کې متل ده وایي نشه یي سړی نه سړی په هغه تور دا وایي نیم سړی که نه نو ته یې نیم کړي ته نه د ژوند کړي نه د مرګ کړي نو د داسو خلکو نه باید چې موږ خپل بچیان وساتو نو بیا به زموږ آینده هم ښکلې وي بچي باندې به نه دردېږو ډېر ما لیدلي ده ننشه مړ خو چې شي قبر یې معلوم شي ورک شي د هغې به څه بندوبست کړي سمه ده یو بل ذهن ته مې سوال راغلو
چې مسافر چې کله دا واقع کېده نو ته خو بهر وې؟ او زه بهر وم. څه هلته څه مسافر وروڼه څنګه چې دې څیز نه خبر شي نو څنګه چلي؟ ګوره یو خو مسافر د ټولو نه مخکې په خپله کورنۍ ډېر خوږېږي. سمه ده. صحیح ده. د دې تر څنګ نه بیا په وطن باندې خوږېږي. وطن هم وروستو ځه په دې پښتون قوم ولس باندې خوږېږي. ځکه چې د پښتنو درد خو یو درد ده. که څوک داسې ځان سره سوچ وکړي دا درد یو درد ده. زه دا خپله دا غوښه داسې کشوم دا څومره خوږېږي. خوږېږي که نه؟ نو زه دا سوچ ځان سره باید ولرم چې عدنان شاه دا غوښه زه کش کوم همدومره خوږېږي. لکه څومره چې زما دا ګوره ساده په پښتو کې مثالونه دي. موږ به هغه لغاتو ته سیاستو ته نه ځو چې موږ دوی په یو په داسې ساده الفاظ دي. بلکل. نو داسې به کوو چې دا سوچ به موږ په ځان کې راولو. مسافر خو خوږېږي زه دا منم. زموږ نور وس نه کېده همدا هم وس کېده چې خدای پاکه د خپل بچیانو سره اوس څه وکړو هغه هم په اندېښنه کې شو. ته دا خبره وکړه بیا خبرې به. وعلیکم السلام. څنګه قربان دې شم شیرامان دی په خیر؟ ټیک ټاک یې صحت کې ښه دی؟ جوړې خیر دی. څنګه څه مزو کې؟ مزي کوم دي مړه ستاسې زموږ بيزي دي. سمه ده سمه ده. دا راته شیرامان بھائی نن موضوع باندې خبرې کوو. موضوع چې کومه ده د آرمي پبلک سکول چې کوم شهدا وو د هغې نن 2 کاله وشو. نن 16 دسمبر دی په هغې باندې خبرې کوو. جی 14 دسمبر हो ना? 16 दिसंबर 16 को 14 हो 16 2014 16 दिसंबर हो. जी जी जी. हाँ تاسو خپل نظر لرئ څه نظر به لرئ په دې موضوع؟ نو بس نو ډېره افسوس خبره ده اورې. جی جی. دې کې موږ اوس څه ووایو نو؟ جی جی جی. ښه پیښه نه وه مطلب بده پیښه وه. پېښور کې موسم څنګه دی؟ پېښور کې موسم نه پته نشته خو اسلام آباد کې وریځ ده. باران کې شی وګڼو شی نه پته نه ده خو لکه وریځ دلته وریځ ده. نه 2-3 میاشتې کې باران چې نه شي لکه درځه نه منځ کې اول سواد کې باران شی وګڼو. سواد کې باران شی پېښور کې نری نری ساس کې شي. دلته خو یو دور ښکلی باران شی وګڼه. ده بس ښه خبره ده که نه چې موسم هلته ښه شو نو بس خوشحاله اوسئ. شیرمان بھائی عزتمند شي ښه خوشحاله اوسئ. ما چې حاضري ورته وکړم. ډېره مننه حاضري دې ولګېده غیر حاضر وي او جرمانه خو یې که نه بیا؟ بلکل جرمانه بلکل. بس جرمانه مالټې کله پخې شي بیا به خورو که خیر وي. ډېره مننه ډېره مننه. نو زه به دا خبره دومره پوره کړم چې مسافر وي د هغو نور وس ونه شو خفه شو دردمند شو د خپلو بچیانو فکر ورسره پیدا شو ټلیفون اوچت کړه د دې نظر ډېر ضروري ده زموږ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر تاجونو لره؟ څنګه ټیک دی عدنان صاحب تاسو ته سلام. وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ څنګه ښه ټیک ټاک یې ټي وي خو نشته همداسې ناست یم. سمه ده سمه ده. نور خیر دی. بس نن موضوع مو څېړلې ده چې کوم د آرمي پبلک سکول واقع شوی وه د هغې 2 کاله پوره کېږي که نه؟ هلو هلو تاجونو لاله. ها جی. ما یې موضوع زمونږ چې کوم په آرمي پبلک سکول کې کوم زمونږ ګلالي ماشومان شهیدان شوي د هغې 2 کاله برابرېږي په هغې خبره کوو. مخه تاجونو لاله ته اواز سم نه ورځي. زه ما تاسو خپله کیسه برابر. ښه نو مسافر خو اول د زړه نه ما درته وویل چې د کور سره د کور د څنګ نه بیا د ټول پښتون ولس سره بیا د وطن سره ډېره مینه لري ځکه چې هلته دوی ډېرې تنګې لیدلي دي سختۍ لیدلي دي د دې رواجونو نه د دې خوشحالو نه د دې غمو نه دا لرې دي هغه کسان. نو هغه په غم نه نامحرومه شي لکه ګډون ونه کړي په خوشحالو کې ونه کړي بیا داسې بدې پیښې چې راشي نو هغه بیا ډېر ځوروي. نو دا هغو خلکو خو په خپلو بچیانو دا احساس ورسره پیدا کېده یا به دا سوچ کاوه چې خدای مکه دا د ما بچیان زه سکول ته بیایم هغه خپل ژوند وقف کړی ده. مسافر هر مسافر دا خپل ژوند د خپلو بچیانو ته وقف کړی ده چې یار زما بچیان سکول وایي داسې نه شي لکه زه چې مسافر یم ما هغه خپل وطن کې اوسیږي. نو هغو سره هم دا احساس پیدا شو چې یاره زما د بچیانو دغه خدای دې نه کړي چې داسې بدې پیښې ورسره ونه شي. د دې تر څنګ نه بیا د سوشل میډیا ته مونږ صرف راسلسې لاره چې لاس مو رسېده نو رډیوګان دوه اورو او وینو خو زمونږ خو دومره وس نه کېده چې مونږ څنګه ولمانځو یا راټول شو په خپلو کارونو کې خو غمجن وو. بیا د دې تر څنګ نه عدنان شاه هغو خلکو د سوشل میډیا باندې
کس کس تصویر ولګاوه د هغو ماشومانو لکه څنګه چې هر کس راوچتېږي د خپل بچي تصویر په هغه کور باندې لګوي داسې ډي پي په هر یو ولګوله او پیدرمند شه او همدغه یې وویلې چې یاره موږ امن غواړو موږ د امن خلک یو زموږ بچیان دې څوک نه وژني نو دا د هغو پیغام و د مسافرو ما چې څومره داسې کاته په لنډو باندې د هغو دا پیغام و ځکه چې هغه بچیان زموږ بچیان دي او موږ چې په خپلو بچیانو دردېږو هغه من دې هم دومره دردېږي هم دومره خفه کېږي هلو السلام علیکم خشتو خلکو وعلیکم السلام نوشروان بھائی کال دی وختي کټ شو قربان څنګه چل دی وروره کټ خو شو خو پیسې پکې ختمې شو زموږ د غریبانانو په موبایل کې سي الله دې پکې خیر واچوي الله دې مالداره که سره د ایمانه امین امین سره ستاسو د ټولو مسلمانانو خیر تاسو هغه آرمي پبلک سکول باندې خبره کوله جی 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 یا الله پروردګار خو دې دغه خلکو زړونو له صبر ورکړي امین د چا چې پکې خشته خشته بچي مړه دي او بیا موږ ټول مسلمانانو لا امین ځکه چې دا د هغې بچي دي دا زموږ هم بچي دي مسلمانان ټول خپل منځ کې یو دي او بیا پښتانه الحمدلله موږ پښتانه ټول خپل منځ کې یو یو نو لکه څومره ظلم چې شوی دلته او دلته څه کې په سکول کې یاره ور دلته پېښور کې پیپل مانډۍ کې یو دماکه شوې وه غټه یو 400 کې شوې وه 2009 2010 خو ټول د دماکونه ډک وو الله دې پکې معافي کوي او کنه الله پروردګار دې وروره دا خلک حالات دي چې پته نه لګي چې دا څوک دي او مسلمان پورې نښتي دي مسلمان سره ظلم کوي زیاتې کوي دا ولې وجه څه ده د دشمن پته نه لګي او یو کار وشي د دشمن پته نه لګي او یو کار وشي یعنی ډېر چاپېره چې په پېښور کې ته وګورې که نه نو هر کم طرف نه چې راځې نو د پولیس ناکې د آرمي ناکې ډېر چاپېره دا ټولې لګېدلي او په دې کې م یو داسې کار وشي نو سړی په پریشانۍ کې مبتلا شي خدای پاکه دا څوک یو دا کم خلک دي دا په کومه طریقه دا کارونه کېږي بس الله دې پکې خیر واچوي پروردګار دې موږ ټولو مسلمانانو ته خیر پېښ کړي او دا د شهادت مرګونه دي ما ته وګوره را روان دي او موږ پښتانه د خلکو د دې ګړز ګړوز نه ځکه نه یېرېږو چې دا شی نه راشي په پېښور کې څومره دماکو شسار خلک لګي خپل دوکانونه واپس پاکوي او واپس پکې سوداګان هم لګوي او پکې ناست مطلب موږ نه یو اردونکي قوم یو او همیشه به مقابله کوو د دې خلکو چې کوم زموږ دښمني د بل جنگ به په سر باندې نه اخلو نه نه صحیح خبره ده جی بالکل صحیح خبره ده ډېره من لکه دا والله مې عزت وکړي ډېره نوشروان بھائی او د پروګرام ټایم هم پای ته رسي